أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اولنی آیت مبارکه کې د تقوا حکم وکړل شو چې په دې کې د هر فرد اصلاح کېدل مقصود دی. آیت مبارکه کې د جهنم نه د بچ کېدلو دپاره دویم سبب ذکر کړي چې هغه اعتصام دی پر رسۍ د الله تعالی باندې، په قرآن پاک او په دین د الله باندې منګولې لګول او اتفاق او اتحاد د مؤمنانو برقرار ساتل او د تفرقې نه ډلبندۍ نه بچ کېدل او د دې ادب پیدا دا د مؤمنانو جماعت ته ډلې ته ده چې په دې باندې الله تعالی د دوی په منځ کې نفرت او بغض دا ختمی او په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کوي چې دا د مؤمنانو د قوت د پاره لازمی شرط دی. فرمای واعتصمو، تاسو منګولې ولګوئ، بحبل الله، پر رسۍ د الله تعالی باندې. حبل رسۍ ته وایي او مراد د دې نه قرآن پاک دی، دین د الله تعالی دی. گویا چې د الله تعالی دین او قرآن پاک دا د خلکو د اتفاق او د خلکو د جوړ راوستلو دپاره ذریعه ده. قرآن پاک د قرن نه دی، قرن ویل کېږي جوړ ته، او جوړ یعنی د الله تعالی او د مخلوق په منځ کې جوړ راوستل یا د مخلوق د یو بل سره جوړ پیدا کول. دا د قرآن پاک باندې عمل کولو لازمی نتیجه ده چې کله په قرآن پاک باندې عمل کولی کېږي د انسان په زړه کې دومره نرمي پیدا شي چې د الله تعالی د مخلوق سره د په زړه کې نرمي پیدا شي او دی بیا د خلکو بدخواهي نه غواړي، د خلکو د خیرخواهۍ دپاره سوچ کوي. نو فرمایي چې تاسو منګولې ولګوئ په رسۍ د الله تعالی چې قرآن پاک دی او دین د الله تعالی دی. نو دا رسۍ چې ده د دې هم دغه عام طور د دې مقصد دپاره استعمالیږي چې کله یو سړی په یو کوی کې په یو جوور ځای کې او د هغې نه هغه راویستل مقصودي نو د رسۍ په ذریعه باندې هغه راویستلی کېږي. دغه شانتې د ګمراهۍ نه، د کفر او د شرک د تیارو نه د راویستلو دپاره قرآن پاک استعمالیږي. او څنګه چې په رسۍ سره یو ګېډۍ تړلی کېږي چې پای کې کاږه لرګي هم وي او پای کې سیده هم وي،
مختلف لرګي پای کې هغه ټول پر رسۍ باندې وتړلی شي او هغه سره د دې نه چې دغه لرګي جدا جدایي خو د دغه رسۍ د تړلو د وجې نه دغه لرګي ټول یو ځای شي. دغه شانتې دا قرآن پاک چې دی دا د بندګانو په منځ کې جوړ راولي، اتحاد او اتفاق راولي. فرمایي چې تاسو په رسۍ د الله باندې منګولې ولګوئ جمیعا ټول ولا تفرقو او فرقې مه جوړوئ، ځان له فرقې مه جوړېږئ. فرمایي چې په دې کې د فرقه بندۍ باندې رد کړی دی، د فرقه بندۍ نه منع کړې ده او د مسلمانانو په اتفاق او اتحاد باندې هغه ترغیب ورکړی دی. فرمایي چې فرقه وایسه ده، فرقه هغه ډلې ته ویل کېږي چې هغه د بلې ډلې سره په نظریاتو او عقایدو کې اختلاف لري. نو مفسرینو دلته کې ذکر کړی دي چې فروعي اختلافات مسائل چې دا په دوه قسمه دي، یو ته مسائل اصلیه وي، یو ته مسائل فرعیه وي. مسائل اصلیه هغه مسائل ته وایي چې د عقیدې او د ایمان سره د نظریې سره تعلق ساتي. یو مسائل فرعیه دي، فرعیه مسائل هغه ته وایي چې هغه د عمل سره تعلق ساتي، د اعتقاد سره د ایمانیات او نظریات سره تعلق نه. نو په دغه فروعي مسائلو کې اختلاف راتلل دې ته فرقه نه ویل کېږي. دا وجه ده چې کوم څلور مذاهب چې دي، امام ابو حنیفه، مذهب حنفی او مذهب شافعی او مذهب مالکی او حنبلی، دا څلور واړه مذهب یو فرقه حسابیږي. دا څلور واړه اهل سنت والجماعت دي، ځکه چې د دوی عقاید چې دي دا یو دي. فروعي مسائلو کې اختلاف راغلی دی او فروعي مسائلو کې اختلاف راتلل دې ته فرقه ویل کېږي نه، ځکه چې دا په فروعي مسائلو کې اختلاف چې دی دا د صحابو په دور کې هم وو. او یو روایت کې راځي اختلاف امتی رحمتون، زما د امت اختلاف راتلل په فروعي مسائلو کې دا رحمت دی. د رحمت ویلو وجه دا ده که چېرې یو مسئله او پای کې د څلور واړو امامانو اتفاقي، نو بیا د هغې حکم واجب شي، بیا په هغې باندې حق شانتي عمل کول دا واجبي. نو که د یو سړي بیا وس کېږي او که نه، که یو سړی هغه دغه عمل په هغه باندې بیا واجب دی. او کله چې اختلاف راشي د امامانو په منځ کې په یو مسله کې، نو د هغې نه د وجوب حکم ختم شي، هغه استحباب ته واوړي. بیا چا وکړو یا ونه کړلو، پای کې په هغه مسله کې اسانی پیدا کېږي. اختلاف د امت رحمت نه مراد دغه دی چې کله په یو مسله کې اختلافي، د اختلاف د وجې نه د هغې په حکم کې بیا خفت راشي، اسانی راشي، هغه حکم بیا آسان شي. او چې کله په یو مسله کې د څلور واړو امامانو اتفاقي، نو هغه مسله بیا د هغې دغه یو صورتي، دغه یو طریقه باندې کول د هغې واجبي.
او چې کله به کې اختلاف راغلی نو په هغه طریقو سره کول کمی طریقې چې کم امام خولي هغه ټول جایز شي نو د هغې حکم د مستحب وګرځي. د دې د وجې نه دغې فروعي مسایلو کې اختلاف راتلل دا رحمت دی او دا تفرقه نه ده او دا وجه ده چې د دې څلورو واړو امامانو چېرته نه د یو بل سره جګړه شوې ده د دې مسلکونو نه به چېرته دا لیدلی شوي چې د شافعیانو او د حنفیانو مناظره ده بحث دی جګړه ده د یو بل سره جنگ کړی دی مخالفت یې کړی دا نشته دی یعنی دا په تاریخ کې چېرته نه ده شوي چې د دې څلور واړو مذاهبو د یو بل سره چېرته مناظره شوې ده جګړه شوې ده اختلاف شوی دی دا نه ده شوي. البته دا څلور واړه د یو بل تعظیم او د یو بل احترام کوي نو دې د وجې نه فرمایي چې دا یوه ډله شمارېږي اهل سنت والجماعت دا جدا فرقې نه حسابېږي نو فرمایي چې ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ د الله تعالی نعمت په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې تاسو د یو بل دشمنان وئ هغه وخت یاد کړئ تاسو د یو بل دشمنان وئ اوس او خزرج دا د مدینې هغه یو دوه قبیلې وې چې د یو بل سره د ډیر لوی زمانې نه هغه دشمنی را روانه وه او د یو بل نه به هغه مړي کول او دغه شانتې مهاجرین چې دوی په مکه کې هر کس چې دی هغه ځان له او دا هر چا د یو بل سره دشمنی وي لیکن کله چې دین اسلام راغی نو دغه ټول صحابه کرام د دوی هغه اختلافات هم ختم شو او د یو بل سره دومره مینه او محبت پیدا شولو چې انسان ته د مرګ په وخت کې ډیر زیاته تنده لګي او بیا چې کم خلک په میدان جنگ کې جنگیږي نو هغه خامخا تږي او چې دی زخمی شي نو تنده یې نور هم سیوا شي. دغه صحابه کرام چې په غزوه احد کې ټول زخمیان دي او د زنکدن په حالت کې دي او هغوی ته اوبه راوړلی شوې یو ته اوبه ورکولی کېږي د هغه خواته چې بل کس ګیرې کوي نو هغوی اول هغه له ورکه چې هغه ته اوبه ویوړلې نو دا په خوا کې بل کس ګیرې وکړو نو وی دا اوبه دی بل له ورکه او چې هغه بل له ویوړې نو هغه بل ته اشاره وکړه چې دله له اول ورکه هغه له چې ویوړې هغه وفات شو چې واپس بل راغی هغه هم وفات شو هغه بل هم وفات شو یعنی هغه اوبه هیچا ونه څښلې ځکه چې هغه ټول د زنکدن په حالت کې وو او وفات شول او په دغه زنکدن کې هم هغوی په ځان باندې بل یو مسلمان ته ترجیح ورکړله چې دی به زمانه زیات تږی دا اوبه دله ورکه نو دومره محبت چې دی نو هغه دا په منځ کې پیدا شو. نو فرمایي الله تعالی چې تاسو د الله تعالی نعمت یاد کړئ په تاسو باندې کله چې تاسو د یو بل دشمنان وئ فألف بین قلوبکم نو محبت واچو الله تعالی ستاسو په زړونو کې او دغه محبت ذریعہ هغه قرآن پاکو دین اسلام چې دوی په دین اسلام باندې ایمان راوړو د دین اسلام هغه اثر داو چې دغه مؤمنان ټول د یو بل سره رونه شول او د یو بل سره مینه پیدا شو فاصبحتم بنعمته
نو شوي تاسو د الله تعالی په نعمت د قرآن پاک او په دین اسلام سره تاسو شوي اخوانن رونه رونه وکنتم علی شفا حفرة من النار او تاسو خو د جهنم د کندې په غاړه باندې وئ بس صرف د مرګ انتظارو که تاسو ته مرګ راغلی تاسو دغه د جهنم کندې ته غځارېدئ لیکن الله تعالی تاسو ته ایمان نصیب کو او تاسو د جهنم د کندې نه بچ شوئ او د جنت زیری تاسو ته